ملګر تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې دا ډول پسونه یوازې د وړۍ د ترلاسه کولو لپاره په فارمونو کې ساتل کیږي. دا یو ډول ځانګړي پسونه دي تر هغې پورې د دې وړۍ نه لرې کیږي تر څو پورې چې ښه رسېدلې نه وي، او کله چې د دې وړۍ ورسېږي وروسته د هغې نه بیا ورپسې ټریمر راخلي او دا په منظم شکل بیا وړۍ ترې لرې کوي، او د دې وړۍ چې دي په مختلفو شیانو کې ترېنه استفاده کیږي، او د دې وړۍ ډېرې قیمت بیې او په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي، او د دې وړۍ نه حتی تر دې پورې چې تار هم ترېنه جوړېږي. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ چې دا پسه څنګه په وړۍ کې پټ ده، حتی تر دې پورې چې د دې سترګې هم نه ښکاري. نو زه فکر کوم چې د دې لار به څنګه دا پسه ویني. تاسو ګورئ چې اوس یې لغړ کړو او ډېر وړکی پسه ترېنه جوړ شو. ډېره جالبه ده چې دومره تاسو ګورئ چې د دې وړۍ لرې کړلې او ډېر وړوکی ښکاري، یعنې لغړې کو بیخي بالکل. په دې وړۍ کې ډېر پټ و، اوله کې تاسو ولیدو ډېر زیات پټ و، حتی تر دې پورې چې د دې سترګې هم نه ښکاره کېدلې. نو زه فکر کوم چې دی به لار څنګه لیدله، خو ډېره جالبه ده، ما ته خو ډېره جالبه ښکاره سوله چې تاسو ته به څنګه وي. او زه ورته ډېر زیات حیران شوم. نو اوس دوستانو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ دوستانو.